وایي کله چې جهالت انتها ته ورسېږي نو پوهان به بیا ډارېږي حقیقت به نه وایي. وایي داسې نه چې د جاهلان راڅخه خفه نه سي او راته په غوسه نه سي اوس پکې ورکې راته ونه وایي. خو خیر دا موضوع د په تندر ولګي. نن زموږ د یو ملي قهرمان، د یو اتل، د یو ویاړلي انسان، ویاړلي شخصیت زموږ د احمدشاه بابا د کړوسیو، د میرویس بابا د لمسي لوبه وه او دې ته څه کم او بیش یو لک پښتانه او غانان یو طرف ته ناست وو، ورسره خوا کې یو بل داسې د احمد شاه بابا مهرنه مسی و، هغه ته هم څه کم 50,000 نفر ناست وو. نو زموږ ملي اتل، ملي قهرمان ویاړ راوړ موږ ته او دغه ویاړ په داسې شکل راوړل چې په دې کې ورسره د 1 لک افغانانو د پښتنو نورو هم مرسته وه. نو ډېر ډېر د تاسو ته مبارک وي. ډېر د فخر ځای دی، د ویاړ ځای دی. او په دې لایف کې چې زموږ د ملي قهرمان نه در نامونه لاندې فرض او سنت هم یاد نه کړل، سپکې ورکې پکې ونه ویلې او په اخره کې ډېر یو غټ پیغام و، بلکې د شروع نه واخله تر اخره پورې یو غټ پیغام یې موږ ته پرېښوده او دته بیا هغه چپن د هغه هم ور په شا سوه، ور په غاړه سوه، ور په تن سوه د ملي قهرمان، د ملي اتل. نو مبارک دی تاسو ته پښتنو دغه ملي قهرمان او ملي اتل. الله مو همداسې کامیابه لره. روپۍ خپلې روپۍ هم دې ضایع کړي، څه پروا کوي، تاسو ګټلې. پرېږدئ چې په کور کې د مور او خور وږي ناست دی. لا اله الا الله محمد رسول الله داسې نفر پېژنم او داسې نفر مې لیدلي دي چې ګفټونه کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې کور کې ورته سهار او ماښام زنګ وخي چې لږ روپۍ راولېږي. دې شي ته په کار د مور د مریض، د پلار د مریض دی، هغه ته یې نه لیږي او دقسې قهرمانانو و اتلانو ته یې لیږي. شاباس دی، ویاړو په تاسو باندې، فخر کوو په تاسو باندې. تکړه سئ.